د یو سړي کور چې د جومات سره خوا کی د هغه مونځ په کور کې کول جایز دي که ناجایز دي؟ ګوره یاد ساتئ چې یو سړي سره خوا کې جومات دي که نه او دی څه د عذر د وجې په کور کې مونځ وکړي دې اجازت دی درته جمع له راتلل دا سنت مؤکده دي او سنت مؤکده داسې یو څیز دی چې د شرعي عذر د وجې هغه معافي جمع د جمع له راتلل دي ضروري او سنت مؤکده و خو مجبوري دا وه چې بار د په لاره کې سپي ولاړ دي او خوري دي پرېږدي دي نه کېږي دا سحر مونځ کې اکثر داسې کېږي یا بهر د ته دشمن ولاړ دی او ته د هغه د یېرې نه په کور کې مونځ وکړې بلکل کولی شي د درندګانو نه یا د دشمنانو د وجې یا د بل څه نقصان د وجې چې واقعي تا ته به نقصان د وروسته شریعت بلکل تا له اجازت درکړی کور کې مونځ کولی شي او که داسې نه نبي علیه صلات وسلام فرمایي لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد د هغې سړي مونځ نشته په خپل کور کې کم سړی چې د جومات په ګاونډ کې اوسېږي د هغه سړي په کور کې مونځ نشته لا صلاة مونځ نشته لجار المسجد د جومات د ګاونډي دپاره الا فی المسجد مگر په جومات کې دې کې احتیاط کوئ ښه بغیر د عذر شرعي نه کور کې مونځ نه دي کول پکار او نبي علیه السلام وفرمایل بل ځای کې دا څه عذر نه او انسان بغیر عذره په کور کې مونځ کوي لا یخالف الجماعة الا منافق دا سړی منافقي نبي علیه السلام فرمایي دومره خطرناک څیز دی چې عذر نه واقعي چې سپي دې نه تنګوي بار نو بیا راتلل پکاري ښه په جنازه کې مونږ سورة فاتحه ولې نه وایو او آیا دا کومه جنازه چې مونږ کوو نو دا طریقه دا درسته ده که نه ځکه یو سړی وي چې جنازې مونځ بغیر د سورة فاتحې نه کېږي او داسې وي چې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب د هغه سړي مونځ نه کېږي کوم سړی چې سورة فاتحه ونه وایي ګوره دی وایي سورة فاتحې نه بغیر جنازه نه کېږي ځکه قرآن او حدیث مبارکت نبی علیه صلات وسلام مونږ ته وایي چې سورة فاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي نو دته ووایه د رکوع سجدې نه بغیر خو مونځ نه کېږي تی په جنازه کې ولې نه کې تی په جنازه کې ولې نه کې دا چې نبی علیه صلات وسلام مبارک فرمایي چې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب چا چې سورة فاتحه ونه وي نو د هغه مونځ نه کېږي دې دا مطلب نه دی مونځ نه کېږي دې دا مطلب نه چې پوره مونځ نه کېږي ځکه یو واجب څیز یې پرېښودو چې هغه سورة فاتحه وه نو مکمل مونځ نه کېږي مونځ کېږي دغه د احنافو مذهب دی دویم دا مونږ چې کومه د جنازې طریقه ده زمونږ دا بلکل درست ده او دقه شان نبي علیه صلات وسلام کړې څنګه چې مونږ کوو بهقي شریف کې روایت دی او ترمذي شریف کې روایت دی د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دا کومه جنازه چې مونږ کوو هو بهو دقه شان جنازه به نبي کریم صلی الله علیه وسلم کوله او یو روایت د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما داسې دی چې هغه په جنازه کې سورة فاتحه ویلې وه څه ویلي سورة فاتحه نو بیا مذهب دا دی زمونږه که څوک سورة فاتحه بطور دعا ووایي په جنازه کې بلکل ټیک ده که څوک په جنازه کې د دعا په ځای باندې سورة فاتحه ووایي ټیک ده خو د قرائت دپاره یې ووایي نو بیا درست نه ده ولې عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبي علیه صلات وسلام زمونږ دپاره د قرآن هېڅ قرائت نه دی مقرر کړی د جنازې په مونځ کې د قرآن قرائت نشته وایي په څه کې زمونږ د جنازې په مونځ کې نبي علیه السلام داسې نه دي مقرر کړي زمونږ دپاره نو صحیح خبره دا ده که بطور دعا څوک سورة فاتحه ووایي په جنازه کې نو درست ده خو که بطور قرائت یې ووایي نو بیا درسته نه ده نور دا خبره بلکل درسته ده چې جنازې مونځ هغه بغیر سورة فاتحې نه کېږي ښه ورته ووایه فاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي د رکوع نه سجدې نه بغیر کېږي که نه نو چې د هغې نه بغیر کېږي وایي دې نه بغیر ولې نه کېږي سبحانک اللهم ثنا دا ویل په هر رکعت کې دي یا په هر دوو رکعاتو کې نه سبحانک اللهم په یو مونځ کې یو ځل دي په لومبي رکعت کې په یو مونځ کې یو ځل دي په لومبي رکعت کې او په نفلو کې داسې پکار ده چې انسان څلور رکعته نفل کوي په ورځ کا نو په اولني رکعت کې او بیا په دریم رکعت کې څه وایي ثنا وایي داسې به کوي ښه نور ثنا په فرضو کې او په سنتو کې او په واجب مونځ کې دقه یو ځل ده چې په لومبي رکعت کې ښه او دا مستحب ده مستحب په موبایل کې که د سړي سره سافټویر وي د قرآن مجید نو بغیر د اودسه د هغې تلاوت کولی شي او کولی شي جایز دی
حضرت عیسی علیه السلام چې په آخري زمانه کې برازي نو خپل معجزې به ورسره وي د هغه سره که نه داسې خبره خو چېرته ما نه دي لیدلې صراحتا چې یاره د هغه سره به هغه معجزې به ورسره وي هغه وابرئ الاکمه والابرص واحیي الموتى باذن الله که نه به وي ورسره البته قواعد دا وایي زموږ د دین اسلام قواعد چې پیغمبر له الله کله یو ځل معجزه ورکړي نو هغه ته واپس نه علي نو پته لګي چې عیسی علیه السلام اخره کې چې راځي هم به ورسره دغه معجزې ښه پته لګي چې ډاکټران به ختمیږي په آخره زمانه کې په آخري زمانه کې به ډاکټران ختمیږي تاسو یو څو ورځې مخکې ویلي چې غوا میخه چاله په اجاره باندې ورکول دا جایز نه دي د دې څه وجه ده د دې وجه دا ده چې ته یو سړي له غوا او میخه په اجاره باندې ورکې دغه نو چې تا هغه مسله کې داسې لیکلي وو چې یاره داسې به کېږي داسې به کېږي داسې به کېږي د هغه چې کوم اجرت دی نه هغه متعین کول ضروري دي او په دغې معامله کې اجرت نه متعین او چې اجرت په کوم معامله کې متعین نه وي دغې ته فاسده معامله وایي څه ورته وایي فاسده ځکه بیا به جګړه جوړېږي وروسته که نه شریعت خو داسې معاملې نه خو یو دویم یو خبره پکې دا ده یا د قفیز الطحان مسله ده چې څنګه هغه خبره ناروا او مخکې تاسو ته یو تذکره ما کړې د یو خبرې یو سړی مشین ته دانې ویسي او هغه وله وړه کي او هغه وړو واله ورته وایي مشین واله چې دې نه بل لږه وړه ځان له ساتمه دا ناروا او ناجایز دي دا ناروا دي ولې په کوم څیز باندې چې انسان محنت وکړي د هغې نه خپل اجرت اخیستل دا ناروا وي دې ته د قفیز الطحان مسله وایي دا څه قفیز الطحان که یو جینۍ هغه د واده نه مخکې د الک نه د ذاتي کور مطالبه وکړي داسې کول درست دي که نه د هغه وس ته کتل پکار دي لینفق ذو ساعة من ساعته الله جل شانه سورة طلاق کې تقریبا 9 نمبر آیت دی هغې کې الله جل شانه فرمایي چې د انسان د وس وسه پورې خبره ده نور خدای د نفقې او د سکنا د نان نفقې دی هغه خو په ده باندې لازم دي صرف د هغه وس ته کتل پکار دي هغه تنخواه علي 15,000 روپۍ او ته ورته چې روزانه ما باندې چیلي غوښه خوري نو داسې خو هغه نشي کولی زه په یو مدرسه کې مدرس یم کله ناکله د کلاس په دوران کې مدرسې ته جنازه راشي نو دغه جنازه کې زموږ دپاره شرکت جایز دی که ناجایز دی دوه خبرې یاد ساته په دې کې ځان سره یوه خبره خو دا ده که د مدرسې د طرفه اجازت وي نو شرکت پکې کولی شي ګینې نشي کولی ناروا ده صحیح ده دویم عرف ته هم کتل پکار دي معاشرې ته چې په معاشره کې د دې خبرو اجازت وي او که نه خصوصا دا خبره زه کومه د سکول استادانو ته ګوره یاد ساتئ دلته سکول کلاس شروع او تاسو د شیرګړ په مقبره کې ګرځئ دا ناروا دغې کلاس دا کومه تنخواه چې تا ته میلاوي دا حرامه ده ستا دپاره رشته دارو کې مړی وشو حکومت تاله اجازت درکوي اډمنسټریشن هغه تاله اجازت درکوي د دې سونو که په رشته دارو کې مړی وشو او تی پیژنې نه او پته نه لګي په کم کم ځای کې مړی شوی هسې جنازو شوقي او هغې له ځي دا خبره درسته نه ده ښه زموږ والد محترم رحمت الله علیه به داسې کول چې ایاز مولي صاحب به راغی وایي جنازه ده پلانکي ځای کې نه وایي ځمه زه خپله ډیوټي کومه د هغې نه پس په ګورو که راورسېدم ښه ګینې ځان له جنازې کوئ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین